خود من کړی مستیم راغلی ته بیګا مارا نه راغلی په خپل وار باندې سلامونه د وطن چینل ټولو لیدونکو ته دا چې نن ورځ د سرخ دیوال په ساحه کې سره راغونډ شوي د وطن چینل ټول سټاف دی ټول کارکوونکي دي ټول راغلي یو میله م جوړه کړې ده بنډار م جوړ کړی دی د غذا باره کې به درته ووایم چې څه شی م ځان سره راوړي دي کومه غذا چې موږ برابروو د چرګ غوښه م راوړې ده ورسره م لږ الوګان راوړي دي سره الوګان پیاز هم راوړي رومیان هم راوړي وطنۍ مستې هم راوړي دي او نور زموږ ملګری طاهر خان به د خیره په دیګ باندې کار کوي کله چې پخلی کوو د خیره همغه د پخلي د مینو نه د ریسیپي نه به تاسو ته موږ ویډیو کوو چې د دې نه صرف هم پخلی برابرېږي نور دوستان هم دي هغه مخکې تللي دي د خیره په نمبر به یو سره غږیږو مرکې به کوم هغه دوستان چې زموږ په اولنۍ ویډیو کې تاسو سره نو معرفي شوي هغه به در سره معرفي شي نور هم په خدای سپارم نن د جمعې مبارکه ورځ څه کم 11 بجې د سمرخیلو د 9مې ناحیې د بېسود ولسوالۍ څخه یو څه لرې پرته سیمه چې د عربانو سټاپ په نامه یادېږي راغلي یو تاسو ته انشاءالله یو ښایسته کلیپ یو ښایسته ویډیو جوړو تاسو ترې خوند واخلئ هغه مسافرونه چې زموږ ویډیو ګوري د افغانستان ښایسته ښکلی سیاحت ولسوالۍ کلي ګوري نو ستاسو څخه زموږ خاص هغه یو هیله ده چې تاسو زموږ یوټیوب چینل لایک سبسکرایب کړئ او د نور ملګرو څخه شیر کړئ ملګرو سید طاهر سادات یم او دلته راغلي یو د چکر دپاره دغه د ګروپ ملګري ټول را سره دي تر څو دغلته د اشپزۍ دغه مسؤلیت چې دی دا زما پر غاړه اچولی دی د ملګرو او دغه ویډیو نه تاسو په خوند واخلئ دغه پخلي نه دوی ته په ذایقه کې خوند واخلي نو دغه مسؤلیت زما په غاړه دی ګورو چې څه دوی دپاره زه څه کولی شم رحمان نوري یم د ننګرهار ولایت د 9مې ناحیې البته سرخ دیوال سیمې ته راغلي یو او دلته جمعې مبارکه ورځ ده او د چکر په نیت راوتي یو نو ملګرو سره او هغه هیوادوال چې مثال د هیواد باندې ژوند کې مثال خبرې اروپایي هیوادونو کې دي هغوی ته دغه منظرې موږ راواخلو هغوی وګوري او خوند ترې واخلي Dale, Aurora. Yo.
سلامونه درونو لیدونکو ستړي مشئ الله دې وکړي چې روغ او جوړ به یاستن د جمعې مبارکه ورځ ده. موږ ټول همکاران سره ملګري راټول شوي یو راغلي یو د ثمرخیلو چورګلۍ ساحې ته او دلته نن یو بانډار لرو. تاسې به لیدونکي یاستئ چې ملګري درګرده لګیا دي کار کوي. ځینې پیاز میده کوي پیاز سپینوي ځینې چې دي آلوګان دغه شان دوست محمد لګیا دی چې چای موږ ته باندې کړي. نو ټول موږ سره دي فقط د تاسو باندې زیری وکړ چې نن پروګرام لرو تاسو را سره اوسئ تر پایه پورې او تاسو وګورئ چې کوم څه موږ آماده کړي دي نو تر تاسو به درسو تاسو را سره اوسئ. نیکی له خواږو لیدونکو په دې لارو جوړ اوسئ. راځو زموږ د اشپزۍ پروګرام شروع شوی دی او راځو دغه یو دوه اشپزان دي چې سره مرکه وکړو دوی څه وایي څه نه وایي. نن ورځ دغه د اشپزۍ چارې چې دي سید طاهر سادات ته سپارل شوي دي. راځو دې سره به یو څو کلمه خبرې وکړو سره چې څه وایي څه نه وایي او د اشپزۍ تر کوم حده پورې په اشپزۍ پوهېږي. وبخښنو مزاحم شو. وبخښه وروره جوړې ښه صحت ښه دی؟ مننه خیر اوسئ کور ودان ته بس لګیا یو خواري کوو نو ګورو چې د ملګرو د څه تیارولی شو که نه. ښه ته داسې راته ووایه چې په اشپزۍ څو فیصده پوهېږي په اشپزۍ؟ یاره بس دغه ترافي او کلیوالي اشپزي مې زده ده. اول خو به درته د وړو وړو شیانو نه ووایم چې د هګۍ او رومیان شو دغه شی د موی نه پخولی شو. بیا ورپسې په دغه غوښې په حساب باندې روش پخولی شو شینواری کړی شو دا مشهور یو بل دی چرسي کړی ورته وایي که نه سره کړی شو دغه شیانو مینو باندې پوهېږو ګزاره کوو. قرمې والا پخولی شو ساده شوروا کولی شو. ښه دغه اشپزي چې ده آیا ته مسافر شوی یاد کړي دي دي که نه که چېرته کور کې همکاري کوي د هغې د طریقې نه دې یاد کړي څه حساب نه دا به شوقانه مې یاد کړي دي او یارو دوست بعض ځینې ملګرو سره ناست یم چې هغه اشپزان دي داسې یو شوق په حساب باندې بس په دې باندې دغه کار کوو لګیا یو. ښه ډېر ښه وروکه که نه راشه که نه نه کوم ډول پوښتنې درنه وکړم ته خو ووایه که رحمان راځه نو څه شی درته ووایم څنګه چل دی څنګه نه دی داسې راځه که دې شیانو ته به نیاز محمد راوستو. ښه زموږ زه شروع کړم نیاز محمد ته دغه که که نه ته خو هغې ته مشپز ویل دې ته مشپز پروا نه کوي زموږ یو بل ملګری دی چې دا هم په اشپزۍ کې ماهره دی دې سره هم غږېږو خپلې انډې اوسه پورې کړي وروره نن ورځ په چاکر ته چې راغلی یو بل ملګری دی چې عبدالرحمن صدیقي نومیږي او دا هم په اشپزۍ کې چې دی مهارت لري. نو راځو لږ دې نه به معلومات واخلو چې آیا دغه څه پخولی شي او آیا اشپزي کوم ځای کې یاده کړې ده. عبدالرحمن استاد آمده لږ لاسې مصروفه دی نو بس لګیا یو وروره موږ دغه الوګان او رومیان او پیاز دا هم سپین کړه دا چې وطنۍ دیګ کوو نو روش کې خو دا زیاتره شیونه روغ اچول کېږي خو موږ بس میده کړه بعضې شیونه ځکه چې داسې ځای ته راغلي امکانات د بعضو شیونو کم دي دیګونه هم ځان سره دومره نه دی راوړي نو اوس د خیره دا دی اوږه میده که اوږه هم پکې اچوو چې د دیګ ذایقه برابره شي او شاهجهان استاد لګیا دی غوښه انځي د خیره بس ګیس باندې دغه دو دیګ او ترکاري پخوو د خیره نوره بیا مزید بیا تاسو وروسته وګورئ د خیره چې څنګه راځي. عبدالرحمن صاحب تاسو کوم شی ښه پخولی شئ چې هغه ستاسو د طبع خوراک اوسېږي؟ داسې پخلي کې خو دومره قابله نه خو بیا هم دوستانو سره چې چېرته لاړ شو نو زموږ د دیګ بده لا اوسه پورې نه ده ویلې خپل کوشش کوو چې داسې یو خواړه دوستانو ته برابر کړو چې د دوی په ذوق باندې د دوی په مشوره باندې نو اوس هم دغه دیګ د خیره شروع کړی دی د روش په سیستم باندې توکل په خدای چې ښه پوخ شي او دوستانو ته خوند ورکړي د خوند ترې واخلي او تاسو هم د خیره ویډیو کې وګورئ چې څنګه راغلی. ښه دغه د چکر نه علاوه آیا کور کې هم خپل فامیل سره تاسو همکاري کوئ؟ ولې نه کوو کور کې کله کله هم همکاري کوو په پخلي کې زنانو سره دا چې بیرون پخلی کوو بعضې وخت کې هغوی ته دا پرېږده بیا ولې نه کوو کور کې هم کومک کوو بعضې وخت کې د خپل لاس خواړه برابروو د کور نور غړو ته برابرو تر څو هغوی هم ترې خوند واخلي شوق هم شته اشپزۍ سره زیاتره وخت په روژه کې بیا دغه پخلی زه کوم کله کله کور دپاره
ماشاءالله ته خو ډېر ښه اشپز هم یې نو دا راته ووایه چې ته چېرته د اشپزي یاده کړې ده آیا چېرته مسافر شوی چېرته تللی څه حساب مسافري خو بس د خدای فضل دی د افغانستان نه بل طرف ته چېرته وتیم نه او هم دلته یې بس په همدې نږدې ولایتونو کې چې کله مسافر شوي دا د مسافرۍ اصول دي چې اخلی پخلی به هم ځان له په خپله کې بعضو شرایطو کې کالي به هم ځان ته مینځي نو همدغه دوستانو سره همدغه د اشپزۍ طریقه یاده کړې ده اوس تر خپل حده پورې بس یو څه برابرولی شو دوستانو لپاره ډیره مننه عبدالرحمن صدیقي صاحب که چېرته دغه د اشپزۍ کومه جالبه خاطره لري خوږو لیدونکو سره شریک او که نه لري نو بیا تاسو له موږ رخصت اخلو جالبه خاطره خو دا ده چې تېر غټ اختر کې تلي وو باریکاو ته هلته د دوستانو سره نو روشن باندې کړی غوښه مې اغوستې وه د مال غوښه د غویي نو نه پخېدله زمونږ یو انډیوال جګ شو د بخار سره یې لکه وایي دا خو نه ده پخه بیا یې لکه اخر مې ویل چې دا اوس څنګه غوښه ده نه پخېږي اخر دا د دې بخار کوم شپېلکونه چې دي دکې مې لرګي کېښوستل ما چې دا وایه بنده شي ایسته زر پخه شي هغه چې مې شپېلکي مې کېښوسته وروره بس ناوخته نه و چې 2 دقیقې بعد یو ګړش مونږ ویل چې څه کیسه ده چې کتل مې د بخار هېڅ شی هم نشته ورباسې منځه تلي بس دغه هم د اشپزۍ جالبه خاطره ده دې سره باید ډېر احتیاط وشي ځکه چې ډېر خطري شی هم دی او بس مننه عبدالرحمن استاد الله دې ژوندی لره بس ته د خپل کارونه وکړه نور د وخت نه نیسم خوږو لیدونکو زموږ یو بل تکړه همکار البته د وطن چینل ایډیټر دی دا نن چې دی زموږ سره دلته البته د چایو جوشولو کې مسؤلیت لري راځو دې سره غږیږو چې که چېرته دغه جالبه خاطره راته وایي یا مثال د چایو په جوشولو کې څومره مهارت لري او دې سره به وغږیږو غږیږه که نه سلام ډایرکټ واچوم ښه دوست محمد صاحب دا راته ووایه چې دغه چای جوشولو طریقه که دغه خوږو لیدونکو ته ووایې چی شی ووایې خو دا اوس ته پوښتنه ته سماچي یې څو کاله کېږي چې ته دا چای جوشولو کې مهارت لري یاره په ژوند کې به مې اول ځل چې چای جوش کوم هلته خو ما ته چا ستا ډېر صفات وکړو وایي دا یو وخت کې به یو هوټل یې درلوده وایي سماچي و او وایي ډېر ښایسته چای به البته د وطنوالو ته به یې جوړوه نو ته اوس وایې چې اول دفعه دې ده نه نه چای چاته نه دی جوش کړی ځکه اول دفعه مې دی ده او د چای جوشولو طریقه هم دومره لږه به ستونزمنه مي نو نه اسانه ده سترګې دې هم سوځي نه هغه پروا نه کوي هغې سره به عادت کېږو ورځ په ورځ باندې بس نو که نه کېدای شي ته مسافر شو ښه ما ویله داسې دی ما په دې نظر کې ته نیولی وي که نه چې موږ که چېرته یو هوټل جوړ کړو تا به د سماوچي په حیث باندې معرفي کړو ته دلته خپل ځان ته داسې یو دغه که چې چای هم نشي جوشولی دې سره به څه وکړو چې جوړ یې کړې هېڅ مشکل نشته ولنه سماوچي به شوه ښه زه یو جالبه خاطره خو ووایم جالبه خاطره اول ځل مې نو دې کې به جالبه خاطره بس همدغه ده چې ته همدا ستا جالبه خاطره ده چې ته په چکر راغلې هغه هم ستا د مسؤلیت د چای وشو که نه نو هغه هم بیا په لرګي باندې چای جوشی دا ډېره ستونزه څه بګتۍ مګتۍ خو نه وایي نه بګتۍ مګتۍ چې هغه تا چې لږ مخکې ویلې دا چای سماوچي نارنجي چې دې ویلې نه هغه مې همداسې استاد سره ګپ ته لږ ووایه داسې دغه وطنوال یا د لیدونکي چې دی لږ وخاندي زه خیر دی هغه داسې دومره مهمه خبره نه وه تېر نه خو یو ځل بیا یې ووایه چې دغه نه بیا به هېڅ ورانه نه نه بس هغه مې استاد محترم سره ګپ ولګولو قریشي استاد سره همدغه ګپ چې دی همدغه ګپ مالې هغه شرابت پرماني زندره مې ورته وویل مالې سمواري برنجي چای دم کدم نارنجي بس هغې وخندلې روان شو مننه خیر اوس کور دې ودان ته دې نو خپل چای جوشوه په دې هیله چې ښه چای جوش کړي او دغه مېلمانه چې راغلي دي هغوی ترې خوند واخلي ولې نه انشاءالله مننه ژوندی خدای په امان
دیګ هم تیار کړی دی رومیان او پیاز او لوګان سره د غوښې دا هم دیګ ته واچول غوړي هم لږ سره کړي وو دا چې کورني چرګان نه دي فارمي چرګان دي نو غوښه هم لږه غوړیو کې تاوه راتاوه کړه چې لږه سره شي چې لږ ذایقه برابره شي نو 15 دقیقې بعد دیګ نه سر لرې کوو د خیره غوښه ګورو یو څه ناڅه به دغه لوګان او پیاز او رومیان او غوښه دا به نرمه شوي نو که داسې لږې غوندې اوبه به هم زه هم ور واچوو چې دیګ رانه لاندې یخ ونه نیسي او یو 15 دقیقې نور پرېږدو انشاءالله تعالی چې دیګ به بیا تیار وي الرحمن الرحیم دا چې زه ډېرو مجالسو ته له ملګرو سره بنډارونو ته تللی یم نو دا ځل د وطن کوم همکاران چې موږ سره په چکر راغلي دي نو ماشاءالله ټول بااستعداده دي ځکه هر یو چې دی یو څه ناڅه تجربه لري په خپل کار کې نو دا چې ما روش پخول نه و زده نو په همدې خاطر نن زه ډېر همکار او ډېر مرستیال چې د صدیقي صاحب پاتې شوم او صدیقي صاحب ماته د روش کوم پخولو کوم تخنیک او کوم کار چې و هغه یې را زده کړلو والا که داری خارج شی دا دی آواز که څنګه پخ راځي چا کورونه دي چې هغه د خان
ورکه کور دې ودان ورکه. سلام علیکم. وعلیکم السلام. نام چیست؟ فرهاد. خانهت کجاست؟ خانه مو. و چاش کتی ما یک جای نان خوردی؟ مزه داد برات؟ چی مزه داد؟ گوشت خوب پخته بود یا کچالو؟ ستړی مشې وراره. خیر اوسې. نوم دې څه دی؟ ادیب. کور دې دلته دی؟ او. غرمه دې موږ سره ډوډۍ وخوړله. دیګ څنګه و دیګه؟ ښه و ماشاءالله. ښه پخ شوې وه؟ مزه یې درکړه درته؟ سلامونه د وطن چینل ټولو کتونکو ته وایم. زه نیاز محمد سروي ټولو نه پیغام مې دا دی وطن چینل ځان سره سبسکرایب کړئ فالو کړئ. د وطن چینل ټولو لیدونکو ته یو شعر ډالۍ کوم. وایي څنګه راماته شتو بدې ویستله څنګه راماته شتو بدې ویستله زما د کلي په دروازه دې زما د ارمانونو جنازه ویستله. چې نامنې سر تور سره لمنې خبر جنې چې نامنې سر تور سره لمنې خبر جنې مجبور یم چې لاس دروړمه تر زنې خبر جنې مجبور یم چې لاس دروړمه تر زنې خبر جنې چې نامنې سر تور سره لمنې خبر جنې مجبور یم چې لاس دروړمه تر زنې خبر جنې تاثیر دې کړم ګونګې ځکه مې نه ویل چې واوا تاثیر دې کړم ګونګې ځکه مې نه ویل چې واوا تاثیر دې کړم ګونګې ځکه مې نه ویل چې واوا ازغی لري دا ستا په شانتې ونې خبر جنې ازغی لري دا ستا په شانتې ونې خبر جنې مجبور یم چې لاس دروړمه تر زنې خبر جنې مجبور یم چې لاس دروړمه تر زنې خبر جنې
خپا نشي چې تا پس مې نه کړې بوتوې اے خپا نشي چې تا پس مې نه کړې بوتوې خپا نشي چې تا پس مې نه کړې بوتوې نو تا نه لیدې زما سترګې اوبلنې کبر جنې تا نه لیدې زما سترګې اوبلنې کبر جنې مجبور یم چې لاس دروړمه تر زنې کبر جنې مجبور یم چې لاس دروړمه تر زنې کبر جنې چې پرتا له نظره بل ته غاړه جوړوې چې پرتا له نظره بل ته غاړه جوړوې چې پرتا له نظره بل ته غاړه جوړوې نو خود باندې لګوتو وځې ستنې کبر جنې ین خود باندې لګوتو وځې ستنې کبر جنې مجبور یم چې لاس دروړمه تر زنې کبر جنې مجبور یم چې لاس دروړمه تر زنې کبر جنې د وطن یوټیوب چینل ګرانو لیدونکو یو بنډارو راغلی و د محترم استاد قریشي څخه یوه نړۍ مننه چې موږ ته یې وخت راکړ او دوستانو د وطن یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ ډیره زیاته مننه